حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is a brief introduction of how دا یو مختصر بیان دی چې څرنګه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کوو، and this is او دا د صحیح احادیثو څخه اخیستل شوی، او دا یو ډیره مهمه موضوع ده، ځکه دا هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي لمونځ وکړئ لکه څرنګه مو چې زه په لمانځه لیدلی، لیکن ما ته نه یې لیدلی په لمونځ، ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم. نو ما ستا د لمونځ طریقه لوستلې ده ستا د صحابهو څخه، او دا حدیثونه چې موږ ته راغلي موږ یې موندلی سو په صحیح البخاري، په مسلم، په ابو داود، ترمذي، ابن ماجه، النسائي، په مسند احمد او داسې نورو حدیثونو کتابونو کې. ته هغه ټول جمع کړه او بیا یې د هغو صحیحوالی وګوره او بیا یې خپل لمونځ کې عملي کړه. نو اوس د لمانځه مسله ډیره مهمه ده، ځکه دا د اسلام له بناو څخه یوه بنا ده، نه تنها ده بلکې دا یو ډیره پراخه او غټه موضوع ده، ځکه دا د نورو عبادتونو په شان دا ځان ته شرایط لري، دا ماتونکي لري چې په هغې سره باطلېږي، دا ځان ته ارکان لري، دا فرایض لري او دا سنتونه لري. نو بغیر د پوهې د دې شیانو په باره کې ستا لمونځ به کامله نه وي. دا هغه سبب ده چې زیاتره مسلمانان خپل منځو کې پرې بحث کوي، جنګ کوي، هغوی یو بل سره ضد او کینه لري، هغوی دښمني کوي یو بل سره، صرف د دې لپاره چې ته لمونځ نه کوي څه رقم چې زه لمونځ کوم، او یا د دې لپاره چې زه یو مذهب تعقیبوم او ته بل، او دا کاملا غلطه ده. لمونځ د دې لپاره جوړ شوی و چې خلک یو ځای کړي، نو د دې لپاره موږ په جماعت سره لمونځ ادا کوو، او دا همدا لامل ده چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم صفونه برابرول د مقتدیانو، نو هغه صلی الله علیه وسلم به ورته دا ویل چې اختلاف مه کوئ، یو د بل په ضد مه ځئ، د دې لپاره چې الله عزوجل ستاسو زړونو کې اختلاف پیدا نه کړي، او دا هغه څه دي چې موږ یې اوس لرو. نو دا یوه لنډه تشریح ده، زه ادعا نه کوم چې دا بشپړه تشریح ده، خو مګر لږ تر لږه له تاسو سره یې شریکول چې زه پوهېږم انشاءالله زموږ د لمونځ درجه به تر هغه درجې لوړه سي کوم چې موږ یې غواړو باذن الله عز وجل. نو له هر څه مخکې شرطونه دي، او دا شرطونه باید ترسره شي، او د قضاوت له مخې د شرطونو تعریف داسې ده چې له هغې پرته د عبادت نوع وجود نه لري، او که هغه پیدا سي او ترسره سي نو دې ته شرطونه ویلی کېږي. دا په دې معنا نه ده چې هغه باید وموندل سي. دا څه معنا لري شیخه؟ زه ګر ورسم، زه به یو مثال درکړم، اندېښنه مه کوه. یو له شرایطو د لمانځه هغه اودس ده، نو که زه لمونځ وکړم بغیر د اوداسه نه، زما لمونځ باطله ده په دومره سادهګۍ سره، ځکه چې شرط نه و پر ځای شوی. خو که زه اودس وکړم دا په دې معنا نه ده چې زه باید لمونځ وکړم، شاید لمونځ وکړم او شاید ویې نه کړم. نو کله چې یو شرط موجود وي دا پر دې معنا نه ده چې زه باید د عبادت نوع ترسره کړم، خو که ترسره سي او موجود نه وي دا معنا ورکوي چې حتی که زه عبادت وکړم نو زما عبادت باطل ده. اوس د لمانځه شرایط کوم دي؟ داسې ډېر دي، له هغوی څخه تر ټولو اول نیت ده، او نیت یګانې
شرط بولي ځکه دا مخکې له لمانځه څخه راځي او یګانې ارکان بولي خو دا په ډېر احتمال سره شرط ده نو ته باید پوه سې چې ته څه کول غواړې نو ته باید اراده وکړې او زه د لمونځ شرایطو ته نه داخلېږم ځکه دا یوه اوږده موضوع ده خو زه باید پوه سم چې آیا زه د ماسپښین یا د مازدیګر یا د ماښام یا د ماسپښین او یا د سهار لمونځ کوم زه یوازې داسې نه شم کولی چې الله اکبر ووایم او بیا په لمانځه کې ځان سره ووایم دا کوم لمونځ ده فکر کوم دا وتر ده نه دا صحیح نه ده دوهم شرط مخ قبلې طرف کول نو که زه د کعبې لور پیژنم زه باید خپل ځان د هغې په طرف کړم که زه پوهېږم چې دا هلته ده او زه خپل ځان دې خواته ونیسم نو بیا زما لمونځ باطله ده دریم شرط د لمانځه وخت داخلېدل دي نو که زه غواړم د ماښام لمونځ ادا کړم او زه وینم چې لمر په کېناستو ده او یا د هغې نیمایي پر سوی او زه ووایم الله اکبر نو ستا لمونځ باطله ده ولې ځکه چې لمر باید په پوره توګه ورک سي چې ماښام وخت داخل سي او ته لمونځ نسي کولی تر څو وخت داخل سوی نه وي څلورم شرط د عورت پټوالی ده نو د نارینهو لپاره زه باید خپل ځان نامینه تر زنګنو پورې پټ کړم دا زما عورت ده دا شرمګاه ده چې باید ښکاره نه سي د هغې نه بغیر زما لمونځ باطله ده پنځم شرط پاکوالی ده او پاکوالی په دوو برخو ویشل شوی او داس چې په هغې سره ناپاکي لرې کېږي او غسل چې په هغې سره غټه ناپاکي لرې کېږي اول پاکوالی او داس یا غسل دوهم زما د بدن پاکوالی غیر د نجاست او ناپاکۍ څخه زما د جامو پاکوالی او د لمانځه ځای پاکوالی په کوم ځای کې چې زه لمونځ ادا کوم دا 3 رقمه ده دا ټول د لمانځه شرطونه ته کولی شې چې د نورو معلوماتو لپاره د فقه کتابونه وګورې او دا هغه څه دي چې ته باید خپل ځان پرې پوه کړې او پوه شه چې د هغو نه بغیر ستا لمونځ باطله ده نو ډېر پام کوه موږ راغلو لمانځه ته اوس زه غواړم لمونځ وکړم زه باید څه وکړم ما ټول شرطونه پر ځای کړه ښه زما عورت پټ ده زه اودس لرم خپل مخ مې قبلې طرف ته کړی د لمانځه وخت داخل سوی نو زه څه وکړم زه نیت کوم او زه څه رقم نیت وکړم د نیت ځای په زړه کې ده دا یو څه شی نه ده چې ته یې په لفظي توګه ووایې نو که زه غواړم چې یو مڼه وخورم زه داسې نه وایم چې نیت کوم چې وخورم دا شنه مڼه چې زما په مخ کې پر میز باندې ده زه صرف هغه اخلم او چک ترې وهم دغه دا نیت نو زما نیت اوس په زړه کې ده زه هېڅ شی په خوله باندې نه وایم او یا په ذهن کې زه صرف اراده لرم چې د ماسپښین لمونځ ادا کړم او دا د ماسپښین وخت ده زه اودس کوم او بیا راځم او درېږم نیت موجود ده او زه خپل لمونځ د یو رکن سره شروع کوم دا کوم رکن ده ته راته ووایه غلط جواب اولنی رکن د لمانځه تکبیر ویل نه ده بلکې اولنی رکن د لمانځه درېدل دي که چېرته ته یې کولی شي د فرض لمونځونو لپاره ته دا اختیار نه لري چې لمونځ په ناسته وکړې صرف د دې لپاره چې ته تنبل یې او یا ته ستړی یې که ته کولی شي چې ودرېږې نو دا یو رکن ده چې ته باید ودرېږې دا سو اولنی رکن زه ولاړ یم نو زه دوهم رکن کوم او دا په تکبیرة الاحرام سره پیژندل کېږي اولنی افتتاح تکبیر په الله اکبر سره ویل کېږي نو اوس ما خپل لمونځ شروع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي چې د لمونځ شروع باید په تکبیر سره وشي یعنی اولنی تکبیر ښه شیخه تا تکبیر وویلې خو خپل لاسونه دې پورته نه کړه لاسونه پورته کول دا رکن نه ده بلکې دا یو سنت ده اوهو زه نه پوهېدم په دې ډېر ښه نو اوس ته پوه سئ د همدې لپاره زه دلته یم الله اکبر ویل دا په دې معنی چې ما خپل لمونځ شروع کړ نو اوس د سنت طریقه دا ده چې الله اکبر ویلو کې خپل لاسونه پورته کړې نو که زه خپل لاسونه پورته نه کړم د سنت طریقه له منځه لاړه خو زما لمونځ کاملا
صحیح او معتبر ده. valid and correct. ښه شیخه، کله باید خپل لاسونه پورته کړو؟ ته درې طریقې په اختیار کې لري. یا د الله اکبر ویل نه مخکې، او یا د الله اکبر ویل سره یو ځای، او یا د الله اکبر ویل نه وروسته. آیا ته کولی شې چې تشریح کړې؟ هو، ولې نه؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. کېدای شي چې مخکې یا په طرز کې او یا وروسته لاسونه پورته کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤکد سنت طریقې دي. نو اوس موږ مخکې ځو. کله چې زه الله اکبر وایم خپل لاسونه جګوم. د سنت طریقه دا ده چې باید خپل ښي لاس په چپ لاس په سینه باندې کېږدم، لکه څنګه چې د وائل ابن حجر رضی الله عنه په حدیث کې راغلي، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندل شوی سنت طریقه ده. د ښي لاس ایښودل په چپ لاس په سینه باندې. او په سینه باندې لاس ایښودل دا یو اختلافي موضوع ده، ځکه یګان دا صحیح حدیث بولي او یګان نه، او کوم چې صحیح نه بولي هغه اختلاف کوي، وایي چې باید په نامې باندې خپل لاسونه کېښودل شي او یا تر نامې لاندې. خو تر ټولو صحیح نظر دا ده چې په سینه باندې خپل لاسونه کېښودل شي. دا له دې ځای څخه تر دې ځایه پورې ده. نو تاسې خپل ښي لاس په چپ لاس باندې په سینه کېږدئ د درېدلو په حالت کې. دا په غټ خط باندې په زیړ رنګ ځان سره زیرنویس کړئ. ولې؟ زه به تاسو ته په دې بحث رسم چې ځکه حدیث کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو طریقه بیانېږي، هغوی به دا ویل چې هغه صلی الله علیه وسلم به خپل ښي لاس په چپ لاس باندې د درېدلو په حالت کې ایښوده. نو اوس زه ولاړ یم، دا شروع ده له پیل څخه. ته باید د سجدې ځای ته وګورې او ته مه ګوره ګروپونو ته او یا خلکو ته خپل شاوخوا کې. نه نه، داسې نه ده. ته لمونځ کوې، دلته وګورم، هلته وګورم. عائشه رضی الله عنها وایي ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه، دا خوا دخوا کتلو په لمانځه کې. هغه ځواب راکړ دا د غلا یوه طریقه ده چې شیطان د لمونځ کوونکو له حصې څخه یوه حصه اخلي. صحیح البخاري. له انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت ده چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا خلک څه مشکل لري چې لمانځه په وخت کې پورته ګوري. د هغه اواز اوچت شو په خطبه کې او هغه وویل دوی باید پورته کتل بند کړي، که نه نو د دوی نظرونه به ترې واخیستل شي. رواه البخاري. ته الله عزوجل سره مخامخ یې، نو ته باید په عاجزۍ او خشوع سره ودرېږې او خپل نیازمندي وښیې او ته باید ووایې الله اکبر. تر کوم ځای پورې باید زه خپل لاسونه پورته کړم؟ دوه حدیثه موجود دي، یو تر اوږو پورې او یو تر غوږونو پورې. زه څه رقم پوه شم په دې باندې؟ دا ډېر اسانه ده. ورغوي باید تر اوږو اندازې پورې او ګوتې باید د غوږونو تر اندازې پورې. او په همدې توګه ته دا دواړه صحیح حدیثونه یو ځای کوي. نو دا په دې شکل نه ده الله اکبر څرنګه چې اګان خلک وایي او یا الله اکبر څنګه چې اګان خلک کوي. دا ټول غلط دي. دا داسې نه ده الله اکبر، نه، دا په دې رقم ده. نو ورغوي د اوږو په اندازه دي او ګوتې د غوږونو په اندازه د قبلې په طرف. نو الله اکبر ووایه او خپل د سجدې ځای ته وګورم. چېرته چې زه خپل سر ږدم زه هلته ګورم، کله چې د ولاړې په حالت کې اوسم هر وخت همداسې. بیا زه خپل ښي لاس په چپ لاس باندې په سینه ږدم او په دې کې بیا دوه رقمه ایښودل دي. زما ګوتو ته وګورئ، دا زما مړوند ده، زما کف او زما مټ د دوی دواړو په منځ کې ده په دې شکل سره. نو دا یو طریقه د ایښودلو سه.
The other way, which is also authentic of doing it, او بله طریقه چې هغه هم صحیح طریقه د خودلو ده هغه زما مټ نیول دي په دې شکل سره زه خپل مټ نیسم. یګان خلک غواړي چې د دوی دواړو په منځ کې ونیسي نو هغوی داسې کوي او دا غلطه طریقه ده. this is wrong. Either you put the whole palm of your hand with the یا fingers, ټول د لاس ورغوي د ګوتو سره په مټ باندې ږدي او یا په ساده توګه خپل چپ مټ نیسي or په دې you شکل سره. simply grab your wrist, left wrist like this. So نو یګان خلک داسې کوي دا کاملا غلطه ده. this is totally wrong. Some brothers from Africa, یګان ورونه د افریقا څخه دوی داسې کوي او خپل ځانونه ورسره کوي. چې څه کوي هغوی وایي چې موږ خپل زړه ساتو. اخرنی ځل د کله و چې تا خپل ایکس رې کړی و شاید چې زړه دې ښي طرف ته وي نو بیا دلته موږ یو مشکل لرو. له کوم ځای څخه دا شیان راباسئ. د سنت طریقه دا ده چې په منځ مابین کې درېدل دي نه د چپ طرف ته او نه د ښي طرف ته څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به لمونځ کوو. move on. پوه سوی ښه مخکې ځو تکبیر وکړه بیا خپل ښي لاس په چپ لاس باندې په سینه کېږده On the chest, او ته ضرورت نه لري چې دلته خپل لاسونه ونیسې لکه یګان وروڼه چې داسې کوي. دا له حد نه تېرېدل دي. یګان وروڼه شاید داسې کوي الله اکبر دا ډېر سوس کار ده. یګان وروڼه داسې کوي او وایي الله اکبر some of the brothers دا بیخي له حد نه وتل دي. this is too extreme. ته باید د رسول صلی الله علیه وسلم لاره تعقیب کړې برابر اوسه او له دین اختلاف مه جوړوه. لکه یګان وروڼه وایي الله اکبر او دوی داسې ځوان لاسونه لمونځ کوي او ته شروع کوي ته چې کوي زه پلانکې مذهب تعقیبوم. نه دا غلطه ده. ای وروره دا چی دي؟ آیا دا واجب ده؟ نه. آیا دا فرض یا رکن ده؟ نه. دا سنت ده. It's a sunnah. جنگ مه کوئ د سنت مبارکې مونځ ډېر مهمه ده له دې نه چې تاسې د دې موضوعګانو مبارکې جنګ وکړئ. خلاص ډېر ښه. Finished? Okay. We ښه اوس موږ څه کوو؟ موږ مخکې ځو یو بل سنت ته کوم چې په دعا الاستفتاح نومول کېږي. دعاء الاستفتاح. نو په دعا الاستفتاح کې مختلف دعاګانې دي. یو له هغو څخه چې تر ټولو اسانه او مشهوره ده One of the most easiest and popular سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Very easy. ډېر آسان. دا یو سنت ده که زه دا پرېږدم آیا زه کوم مشکل لرم؟ هیڅ مشکل نشته. بله مشهوره دعا هغه د ابو هریره ده چې په صحیح مسلم کې موجود ده. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Beautiful دعاء صحيح الإمام مسلم. ډېره ښکلې دعا چې په صحیح امام مسلم کې روایت ده او داسې درې څلور نورې دعاګانې موجود دي. تاسو یو انتخاب کړئ که ته هغه پرېږدې هیڅ مشکل نشته. بیا زه په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم باندې شروع کوم او داسې ډېرې طریقې دي چې ته کولی سي په الله عز وجل پناه وغواړې له شیطان څخه. A number of ways of seeking refuge in Allah from shaitan. Mandatory? No. آیا واجب ده؟ نه دا سنت ده. بیا زه وایم بسم الله الرحمن الرحیم. آیا واجب ده؟ نه دا سنت ده. شیخ ما ته لږه وقفه راکړه ته څه مطلب لري له سنت څخه؟ Give me a break. What do you mean sunnah? In the Quran, if I open it, I find this. که زه قرآن کریم واز کړم نو زه اول بسم الله الرحمن الرحیم پیدا کوم. دا د سورت فاتحه آیت ده او دا یو اختلافي موضوع ده خو تر ټولو غوره نظر دا ده د صحیح سنت له مخې چې بسمله د سورت فاتحه برخه نه ده. دا یو بېلونکی آیت ده د قرآن سورتونو په منځ کې د غیر د سورت توبې څخه چې په 9مه سپاره کې ده. او حدیث دا موږ ته واضحه بیانوي کله چې الله عزوجل وایي ما خپل او د بنده ترمنځ مونځ په دوو برخو ویشلی. کله چې زما بنده وایي الحمدلله رب العالمین نو الله عزوجل وایي زما بنده زما ستاینه وکړه الرحمن الرحیم او په همدې ترتیب مخکې ځي. نو الله عزوجل دا یاد نه کړه چې بسم الله الرحمن الرحیم نو دا پر دې معنی چې دا د سورت فاتحه څخه نه ده. خدا یو بله موضوع ده شاید موږ یې وروسته بیان کړو. بیا زه شروع کوم د لمانځلو یو رکن څخه چې هغه سورت فاتحه ده. نو زه وایم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. زه هر آیت وایم او بیا زه وقفه کوم. نه داسې چې
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. زما سا ختم شو زه زوارم ما کولای سو چې ټول صورت ته ادامه ورکړم دا جایز ده خو لیکن دا د سنت طریقه نه ده د سنت طریقه دا ده چې د هر آیت په آخر کې وقفه وکړي د توقف سره او دا د همدې لامل ده چې کله موږ موږ کوو موږ هغه خوند او ښکلا د لمانځه نشو موندلی دا ځکه چې موږ غواړو په شیانو کې عجله وکړو په داسې حال کې که ته داسې قرائت وکړې الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. You find that there is نو تاسې به آرامش او تابعداري او خشوع په خپل مونځ کې احساس کړئ ته به نور هم الله عزوجل ته نږدې سي. ما سورت فاتحه خلاصه کړه دا یو رکن ده. This is a pillar. نو زه د ارکان واجبات او سنت مبارک غږیږم کله چې ما فاتحه خلاصه کړه زه کولی سم چې رکوع ته لاړ سم. واو شیخه صبر وکړه صبر د هغې وروسته یو بل صورت ده زه پوهېږم چې د هغې وروسته یو بل صورت ده دا صورت یو سنت ده ته له ما سره ټوغې کوې نه زه یې نه کوم د صورت فاتحې وروسته یو صورت ویل دي خو هغه سنت ده که زه ووایم ولا الضالين آمين الله أكبر. په سهار مونځ کې د مال مونځ صحیح ده زه نه پوهېدم پر دې نو اوس ته پوه شې او که زه دا په ماښام مونځ کې ووایم بیا هم صحیح ده که زه دا په ماخستن مونځ کې ووایم بیا هم صحیح ده. د سنت طریقه دا ده چې له فاتحې وروسته یو صورت ولوستل شي او یا یو آیت حد اقل نو ته بې حده اختیار په لاس کې لرې. زه پورې ښه زه له هغې وروسته یو صورت وایم قل یا ایها الکافرون نو ما دا خلاص کړه بیا زه رکوع ته ځم. یو سوال شیخه مهرباني وکړه باله دې چې زه ووایم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین آیا زه وقفه وکړم تر څو زما شاته کسان سورت فاتحه خلاصه کړي نو زه وایم ولا الضالین آمین. قل یا ایها الکافرون اوهو ولې تا وقفه وکړه د دې لپاره چې ستا ساده کسان سورت فاتحه خلاصه کړي او همداسې په مکه او مدینه کې ترسره کړي. ته ووایه سمه ده خو څنګه رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ کړی و ځکه هغه صلی الله علیه وسلم ویلي لمونځ وکړئ لکه څرنګه مو چې زه په لمانځه لیدلی یم. زما دنده دا ده چې زه تحقیق وکړم چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ کوه. هیڅ کله داسې نه دي ثابت شوي چې هغه د سورت فاتحې او وروستني سورت ترمنځ وقفه کړې وي نو دا واضحه شوه چې هغه هیڅکله وقفه نه ده کړې. ډېر ښه نو ته وایې ولا الضالین آمین قل یا ایها الکافرون بس همداسې هو صرف همداسې. ښه اوس موږ مخکې ځو چې صورت خلاص کړو موږ صورت خلاص کړه موږ باید څه وکړو اوس وروسته له صورت ختمولو د سنت طریقه ده چې رکوع ته لاړ شي. ښه زه اوس څنګه رکوع وکړم ښه ما صورت خلاص کړه او بیا الله اکبر وایم. اوس غوږ ونیسئ ما څه نه دي ویلي لاسونه پورته کول سنت دي یا واجب سنت. ښه لاسونه پورته کول سنت دي او زه کله الله اکبر وایم اوله غلطي الله اکبر دا غلط ده. دوهم غلطي الله اکبر او که دا دواړه غلطي دي نو زه باید څه وکړم ته باید تکبیر ووایې د حرکت په حالت کې نه په دریدا حالت کې او نه بعد له دې نه چې ته رکوع ته ورسېدې نو دې ته وایي د حرکت تکبیر. نو ته باید په داسې طریقه اوسې الله اکبر نو د حرکت په حالت کې به تکبیر وایې. د تکبیر قانون څه ده شیخه دا واجبه ده دا په دې معنی که ته دا قصدن پرېږدې ستا لمونځ باطله ده او یا که د هیرې یا له سهوې وجې پرېږدې نو ته باید د دې کفاره په 2 سجده سهو سره وکړې.
forgetfulness or an error, you have to compensate this by sujood al-sahw. So I go to the ruku. نو زه رکوع حالت ته ځم او هغه څه چې زه کوم په دې ډول سره The following. الله اکبر. اوس د رکوع په حالت کې زه باید دا کارونه ترسره کړم. I have to do the following. Number 1. اول زما د لاسونو ورغوي خور دي او زما زنګنونه نیسي په دې شکل. نو زما ګوتې ازادې دي، زما ملا مستقیمه ده، نو دا په دې رقم نه ده او نه په دې شکل لاندې ده. د سنت طریقه دا ده چې خپل ملا سیده ونیسي لکه یو نفر چې پرې اوبه کېږدي او هغه پاتې سي او توی یې نه سي. زه نه پوهېږم چې څومره خراب یې ترسره کوم او یا څه رقم یې ترسره کوم، ځکه زه خپل ځان نه وینم، خو زه خپله ټوله هڅه کوم چې د سنت په طریقه یې وکړم. او څنګه چې په حدیث کې راغلی دي باید پورته ونه اوسي په دې رقم او نه باید ښکته اوسي په دې رقم، دا باید برابر اوسي. نو دا سوال رکوع. نو اوس ما څخه پوښتنه وکړه چې چیرته باید زه وګورم. دا یو اختلافي موضوع ده. شیخ الباني وایي د ولاړې په حالت کې موږ ته ویل شوي وو چې د سجدې ځای ته به ګورو، نو په رکوع کې داسې هیڅ نه دي ویل شوي. شیعاګان عالمان یې دې ته اړ کړي چې ووایي ته باید خپلې سجدې ځای ته وګورې، لکه شیخ ابن عثیمین رحم الله. خو دا به مشکله ثابت شي که ته داسې وکړې. کله چې ته په رکوع کې او ته د سجدې ځای ته وګورې نو ته به ومومې چې ستا سر لږ زره پورته ده. نو شیخ الالباني ویلي یا به ته د سجدې ځای او خپلې خپو ترمنځ ګورې، نو په مابین کې او یا به د خپلو خپو ترمنځ ګورې په دې شکل. رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ذکر کړي کوم خاص دی او نه صحابه کوم خاص دی ذکر کړي. نو ان شاء الله ته کولای شې چې انتخاب کړې کوم څه چې ستا د لمونځ لپاره بهتر وي. بعد دې نه چې ما خپل رکوع خلاصه کړه په ترڅ کې باید زه ذکر تکرار کړم. او ذکر څه ده؟ زه باید ووایم سبحان ربي العظیم کوم چې واجب ده او یا د فویل حد اقل ده او درې د فویل مستحب ده او بیا یې بې حده اختیار لري څومره چې ته ووایم. زه کولی شم چې ووایم سبحان ربي العظیم، زه کولی شم چې ووایم سبحان ربي العظیم وبحمده، زه کولی شم ووایم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ډیر داسې مختلفه ذکرونه دي چې ته یې کولی شې ووایې او لږ تر لږه ویل یې یو دفعه ده. سبحان ربي العظیم ویل دا واجب ده، ته نشې کولی چې د دې سره لوبې وکړې. نو موږ وایو سبحان ربي العظیم په داسې حال کې چې زه په رکوع کې یم. د هغو غلطیانو څخه چې خلک یې کوي داسې کوي سبحان ربي العظیم، هغوی دا وایي د ټیټېدلو او یا د جګېدلو په حالت کې، او دا کاملا غلطه ده. ته باید دا ووایې کله چې ته په پوره توګه رکوع کې ارامه ټول هډوکي خپل پر ځای شي او بیا داسې ویل سبحان ربي العظیم وبحمده یو دفعه کافي ده. او بیا د جګېدلو په حالت کې ته ووایه سمع الله لمن حمده او بیا خپل لاسونه پورته کړه. نو موږ خپل لاسونه پورته کوو په اول تکبیر کې، موږ خپل لاسونه پورته کوو کله چې موږ رکوع ته ځو، موږ خپل لاسونه پورته کوو کله چې له رکوع څخه جګېږو. او دا د سنت طریقه ده چې له عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه چې په صحیح البخاري کې روایت شوی او هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د لمانځه طریقه بیانوي. او بیا موږ سمع الله لمن حمده وایو. دا واجب ده کله چې یو نفر په تنهایي لمونځ کوي، کله چې یو امام جمع ورکوي مقتدیانو ته. او بیا له دې وروسته زه وایم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد
یو له دې څلورو څخه به کار ورکړي او دا ویل کېږي په امام باندې، په ثنایي باندې او په مقتدیانو باندې. دا به دې معنا کړه چې زه د امام شاته لمونځ کوم او هغه له رکوع څخه پورته شي او ووایي سمع الله لمن حمده، زه د یو مقتدي په حیث زه دا نه وایم سمع الله لمن حمده، زه صرف جواب ورکوم څه چې هغه وویلي. زه له رکوع څخه پورته شوم او داسې مې ویلي چې سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. د هغې نه بعد داسې ډېر اذکار دي چې زه یې کولی شم ووایم، مګر دا هغه څه دي چې ضروري دي. ته کولی شې چې ووایې ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ته کولی شې چې ووایې ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سمع الله لمن حمده. What should I do now? زه باید څه وکړم اوس؟ زه باید سجدې ته لاړ شم. اوس د سجدې لپاره دوه طریقې دي. مختلف نظرونه د عالمانو په منځ کې دي. آیا زه باید اول په ځنګلونو کته شم او یا زه باید اول په لاسونو کته شم؟ دا یو اختلافي موضوع ده او د دې سبب دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایلی تاسو څخه یو تن باید د اوښ په شان ښکته نه شي لکه څنګه چې یو اوښ غواړي کینی، بلکې هغه باید اول خپل لاسونه کېږدي مخکې له زنګنو څخه. او په دې پوهېدل چې آیا د اوښ لاسونه د هغه څنګلې دي او یا د هغه زنګنونه، نو دا یو اختلافي موضوع ده. دواړه طریقې صحیح دي ان شاء الله. Feet, it's an issue of dispute. Either way is okay, inshallah. So, مثلا رقم چې ته ځان راحت احساسوي ته باید هماغسې وکړې. زه خپله د بوډاوالي له امله یا په تیږو او مرمر باندې لمونځ کولو له امله چېرته چې تیږې په ځمکه وي، که ته په خپلو ځنګلونو ښکته شې له درېدو حالت څخه، نو ته به حتما خپل ځان یو رقم نه یو رقم ژوبل کړې. نو د زړو لپاره دا سخته ده چې هغوی په خپلو ځنګلونو ښکته شي، خاص توګه که هغوی د ځنګلونو مشکل ولري. نو تل بهتره چې په لاسونو ښکته شي. دا د جټکې په شان نه، نو دا غورځېدل جذبوي او د وزن فشار مخنیوی کوي په زنګنو باندې. نو دا باید څرنګه ترسره شي؟ دا هغه څه دي چې اوس باید تاسو ته طریقه در وښیم ان شاء الله. نو د سجدې کولو لپاره ته به ومومې چې زه خپل عینکې لرې کوم. اوس زه تاسې نه وینم، خو الحمدلله تاسې ما لیدلی شئ. ته ولې خپل عینکې لرې کوې شیخه؟ ځکه چې دا د سجدې ځای څخه مخنیوی کوي په سمه توګه. چې څه مطلب دی د سجدې څخه؟ سجده لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلي، ما ته امر شوی و چې په 7 اندامونو سجده وکړم. هغه ویلي مخ او بیا هغه خپل پوز ته اشاره وکړه. دا په دې معنی تندی او پوزه دا یو بل سره تړاو لري، دا یو اندام ده. او لاسونه، زنګنونه او پښې دا 7 اندامونه. نو زه غواړم چې سجدې ته لاړ شم. آیا زه لاسونه پورته کړم؟ نه، زه صرف الله اکبر وایم کله چې زه سجدې ته پریوځم، او دا هغه څه دي چې زه یې کوم. الله اکبر. دا د سجدې کولو طریقه ده. نو زه باید کوم شیانو ته پام وکړم؟ مخکې له دې چې زه سجده وکړم، زه اوس هم د ولاړې په حالت کې یم. ته باید پوه شې چې زما لاسونه باید د قبلې په طرف وي. زما لاسونه په دې رقم نه دي او نه په دې رقم، بلکې هغوی د قبلې په طرف دي. اوس زه باید چېرته خپل لاسونه کېږدم؟ زه اختیار لرم چې خپل لاسونه تر اوږو پورې کېږدم او یا لږ ځای نږدې خپل غوږونو پورې. زما زنګنونه یو بل ته ډېر نږدې نه دي، هغوی جدا دي. زما پښې یو بل سره جفتې دي او ولاړې د پښو په یګان ګوتو، ځکه دا ناممکنه ده چې ټولې ګوتې د قبلې په طرف ونیسي.
خو هغه ګوتې چې د قاتېدو وړ لري کولی شي چې د قبلې په طرف وسی. زما لاسونه پراخ او خپور دي، نو زما بغالونه زما له څنګلونو سره نه لګېږي. زه باید خپل لاسونه داسې خپور کړم لکه څنګه چې وزرونه خپوروم. او زما خېټه زما له ورنونو سره نه لګېږي. یګان خلک ډېر لاندې دي او زه به یې په عملي شکل دروښیم زما د پوهې او وړتیا په هیله. زما تندی او زما پوزه باید له ځمکې سره ولګېږي او دا واندمونه باید په ځمکه وي په سجده کې چې د دې مشهورو غلطیانو څخه خپلې پښې وړاندې نیول دي او یګان ورونه خپل چپ لاس په ځمکه ږدي او په بل لاس سره خپلې ګیرې سره لوبې کوي د سجدې په حالت کې، او یا په خپل جیب کې څه شی لټوي، نو هغه په شپږ اندامونو سجده کوي او دا د هغه سجده خرابوي او باطلوي. که هغه داسې وکړي بغیر د کوم ضرورت څخه، نو زه ولاړ وم، نو زه اوس په سجده پرېوځم او زه په طرز کې الله اکبر وایم. نو وګورئ چې زه څه رقم سجده کوم. دا یو له طریقې څخه د کولو ده. زما لاسونه او زما ګوتې باید د قبلې په طرف وي. زما مخ، زما تندی، زما پوزه په ځمکه لګېدلي. زه باید خپل څنګلې له ځان نه لرې ونیسم په داسې حال کې چې زما خېټه زما له ورنونو سره نه لګېږي. یګان وروڼه او خویندې داسې کوي او دا غلطه ده او دا ډېر خپور ده. نو مناسبه طریقه دا ده چې خپل لاسونه تر وږو اندازې ونیسم او یا زما تر وږو پورې. زه کولی شم چې دلته یې کېږدم او یا یې دلته کېږدم. زما پښو ته وګورئ، هغوی په ځمکه لګېدلي یو بل سره او یو له بل لرې نه دي. هغوی یو ځای دي او زما ګوتې د قبلې په طرف قاتې دي څومره چې ممکنه ده. اوس کله چې زه د خلکو سره لمونځ کوم زما ښي طرف ته او چپ طرف ته که زه داسې وکړم نو زه به هغوی په تنګ کړم او یا به ضرر ور ورسوم. نو دا جایز ده کله چې ته ډېر په تنګ حالت کې خپل څنګلې په خپلو ورنونو کېږدي او یا دننه. نو کوم چې حرام او منع دي هغه داسې کول دي، دا حرام ده. کوم چې زه خپل څنګلې د سپي په شان په ځمکه لګوم او رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا کاملا حرام ده. زه باید څه وکړم کله چې زه سجده کوم؟ داسې ډېرې دعاګانې دي او حد اقل سبحان ربي الاعلى. آیا زه دعا کولی شم؟ مهرباني وکړه او دعا وکړم څومره چې زه یې غواړم څومره چې ته یې غواړې. ای الله زما قرض خلاص کړه. ای الله زما اولادونو ته هدایت وکړه. ای الله زما مېرمن ته هدایت وکړه. ای الله ما ته دوهمه ښځه نصیب کړه. ای الله ما ته روغ صحت راکړي. هر څه په عربي کې. شیخه زه عرب نه یم او زه یې په عربي کې نه شم ویلی. هېڅ مشکل نشته، په خپله ژبه کې یې ووایه. اوهو دا په زړه پورې ده. هو تر ټولو چې ته زیات نږدې الله عز وجل ته هغه په سجده کې. که زه د سجدې په حالت کې یم او زه غواړم چې کښېنم د دوو سجدو تر منځ زه وایم الله اکبر او زه په خپله چپه پښه کښېنم. دې ته وایي افتراش. او زه خپله ښي پښه دروم څومره ګوتو سره چې ممکن وي د قبلې په طرف. زما لاسونه زما په ورنونو دي او زما په ځنګنونو. دا د دواړو په منځ کې ده که دا ممکن وي. ته ضرورت نه لري چې داسې وکړې او نه ته ضرورت لري چې داسې وکړې. دا دلته ده برابر کې نه. ډېر تخنیکي مو اوسه. یګان وخت خلک ډېر تخنیکي وي. هغوی لمونځ له هیره باسي او هغوی له هیره باسي چې څه یې ویلي. ها آیا دا زه ښه کوم یا که غلط؟ طبیعي اوسه نو سنت تعقیب کړه او اعتراف وکړه چې دا د سنت طریقه ده د رسول صلی الله علیه وسلم لاره او په طبیعي ډول سره یې ترسره کړه. او کله چې زه کښېنم په دې شکل زه وایم رب اغفر لي لږ تر لږه یو دفعه
زه کولای سم 10 دفعې ووایم 20 دفعې زه کولای سم ووایم 2 دفعې 3 دفعې 4 دفعې هر څومره رب اغفر لي رب اغفر لي. دا یو اختلافي موضوع ده چې رب اغفر لي ویل واجب ده یا سنت. ګان علما وایي چې دا سنت ده او زه په دې مایل یم چې دا واجب ده ځکه رسول صلی الله علیه وسلم هر وخت دا ویل. آیا بله کومه دعا شته؟ هو یو بله اوږده دعا هم شته چې هغه دا ټول جایز ده. دا سجده او یا کېناستل دوه سجدو ترمنځ دې ته افتراش وایي او که ته غواړې چې له شاخوا نه یې هم وښیې. زه په خپله چا پښه ناست یم او زما ښي پښه ولاړه ده. دا د سنت طریقه ده. شیخه زه خپل ښي پښې سره مشکل لرم نو آیا زه دا لاندې ایښودی سم په دې شکل سره؟ هیڅ مشکل نشته. شیخه زه غواړم چې په دوو پښو کښېنم یو په بل باندې ځکه دا یوازینۍ طریقه ده چې زه ځان ورسره راحت احساسوم. هیڅ مشکل نشته. ستا لمونځ صحیح ده خو ته به د سنتو په نه ادا کولو ثواب له لاسه ورکړي خو د تا لمونځ کاملا صحیح ده. هیڅ مشکل نه تنها ده. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په خپل اخرني عمر کې هغه یو پښه په بله کېناسته او د هغه یګان ملګري هغه تعقیب کو په دې کار کې. هغه هغوی ته وویل چې نه دا سنت نه ده زه صرف داسې کوم زما د زنګنو له امله. تاسې باید د سنت په طریقه کېنئ. نو دا کوم حالت ده کېناستل؟ نو هیڅ خبره نه ده چې ته څه رقم کېنې. خبره دا ده چې څومره ته رسول صلی الله علیه وسلم تعقیبوي نو هغومره ستا د ثواب لپاره بهتره ده. زه باید دوهمه سجده وکړم او دا یو شان ده. زه وایم الله اکبر بالکل یو شی لکه مخکې سبحان ربي الاعلى. اوس وروسته له دې چې ما سجده خلاصه کړه زه باید دویم رکعت ته پورته شم. دلته یو سنت موجود ده جلسة الاستراح نومیږي چېرته چې زه پورته کېږم مخکې له دې چې زه جیګ سم زه یوه لنډه وقفه کوم په دې شکل او بیا زه الله اکبر وایم. نو کله چې درېږي باید داسې ونه درېږي چې د دوو پښو ترمنځ باید 4 ګوتې مسافه وي لکه یګان مذهبونه چې وایي. او کله چې ته مسجد ته ځې او ته به خلک ومومې چې داسې ولاړ وي دا څه دي؟ نو که ته تشناب ورخطا کړی ولاړ شه تشناب ته خو لمانځه ته مه راځه که ته داسې جفت درېږي. نو په دې رقم چې زه ولاړ یم دا غلط ده. یګان وروڼه کله چې هغوی غواړي لمونځ وکړي هغوی داسې کوي. ولې؟ هغه وایي چې کوم نفر چې زما ښي طرف ته ده زما څخه لرې ولاړ ده او کوم نفر چې زما چپ طرف ته ولاړ ده هغه هم له ما څخه لرې ولاړ ده. او دا ورور داسې کوي او داسې کوي. اخي ته څه کوي؟ دا په کراټې او تکواندو کې ترسره کېږي خو نه په لمانځه کې. زه باید څه رقم ودرېږم؟ برابره ودرېږئ وروره. د اوږو پلنوالی دې باید د دوو پښو فاصلې په اندازه وي. داسې مه درېږه ځکه دا د قبلې په طرف درېدل نه دي او داسې هم مه درېږه ځکه دا پر دې معنی چې ته باید خپل د هډوکو ډاکټر ووینې ځکه ته د زنګنو مشکل لرې. نو په برابر شکل سره ودرېږه یا په دې ډول او یا له یو بل څخه لږ لرې. ته خپل درېدل طبیعي وګرځوه. نو زه دوهم رکعت ته پورته شوم. آیا زه خپل لاسونه پورته کوم؟ نه زه صرف الله اکبر وایم خپل دوهم رکعت ته ادامه ورکوم. بالکل دا اول رکعت او زه سورة فاتحه لولم او له هغې وروسته د سنت مطابق یو اختیاري سورت وایم. نو اوس یو شي ته باید متوجه سو چې 90% مسلمانان هغه ترسره کوي بدبختانه. دا یو واجب عمل ده د قرآن ویلو د ذکر کولو د دعا کولو چې باید خپلې شونډې وخوځوي. څه مطلب لري شیخه؟ که ته په سورة فاتحه سره لمونځ وکړې په دې شکل ما صرف امین ویلې په ذهن کې او ما خپل شونډې او ژبه ونه خوځوله نو ستا لمونځ باطله ده. اوف باطله؟ هو دا کاملا باطله ده. ولې؟ وګوره کله چې زه فکر وکړم چې زه خپل کامرامن په څوک وهم په مخ او یا د هغه ناست سړي بټوه واخلم او د هغه پیسې غلا کړم ما دا په ژبه ونه ویلې او ما په دې عمل ونه کړ نو په ما هیڅ ګناه نشته. هر څه چې زما په ذهن کې ګرځي هیڅ ګناه نه لري.
upon it, there is no sin on me. نو په همدې رقم که زه صرف قرآن ووایم په ذهن کې بغیر له دې چې خپلې شونډې وخوځوم نو دا نه حسابېږي ځکه دا په ذهن کې ویل دي نو زه باید داسې ووایم. With it, it does not count. It's just scanning things in my head. I have to say, I have to move my lips and زه باید خپلې شونډې او خپله ژبه وخوځوم او دا د همدې لپاره کله چې یګان صحابه رسول صلی الله علیه وسلم ته راغله هغه صلی الله علیه وسلم هغوی ته وویلې چې ستاسو ژبې باید د الله په ذکر جاري اوسي. کوم چې داسې معنا ورکوي چې ته باید خپله ژبه د قرآن ویلو په وخت کې وخوځوي. داسې ویل الله اکبر. خلک داسې کوي او هغوی خپل منځ ته ادامه ورکوي بغیر د شونډو خوځولو او دا کاملا غلطه ده. یو له هغه شیانو څخه چې زیاتره مسلمانان پکې هم غلطي کوي هغه سترګې پټول دي. نو ته څه کوې؟ والله زه په رڼا ورځ خوب وینم، زه فکر کوم چې د بحر په غاړه یم، په کان او نیس کې واو ډېر په زړه پورې ده. الله اکبر. دا کاملا حرامه ده. ته خپل سترګې ولې پټوي؟ هغه وویلې او شیخه زما توجه به بله وي. کله چې زه خپل سترګې وازې نیسم نو زما په مخ کې سړی خوځېږي، خپل خوا کې مې نفر په خپل جب کې لاس وهي او دریم نفر په خپله پوزه کې ګوتې وهي او هر وخت دې ته هڅول کېږم چې خپل ساعت وګورم او یګان وخت زه سمع الله لمن حمده وایم. زه ګروپونو ته ګورم او رڼاګانو ته او په دیوال باندې لیکنو ته. نو زما فکر په بله کېږي نو زه خپل سترګې بندوم. دا جایز نه ده. ولې؟ ځکه چې هېڅ کله نه رسول صلی الله علیه وسلم او نه د هغو صحابهو دا کار کړی او هغوی له تاسو نه ډېر داسې شیان درلودل چې د هغوی پام به بله کړي. اوس که ته ما ته ووایې چې دلته یو ماشوم موجود ده، ستا په مخ کې په لمانځه کې یګان وخت ته له داسې حالاتو سره مخ کېږي نو ستا مخ کې به 3 یا 4 کالو ماشوم ولاړ وي او تا ته به ګوري ستا سترګو ته او تا ته بیخي کوي نو دا به تا په زور او خندوي. نو د دې مخنیوي لپاره ته خپل سترګې پټولی سي د 15 یا 10 ثانیو لپاره تر دې چې هغه لاړ سي نو دا صحیح ده. خو که داسې فکر وکړي چې خشوع صرف په سترګو بندولو باندې حاصلوي نو دا د سنت په ضد ده او دا جایز نه ده. او بل عامه غلطي هغه دا ده چې کله ته په رکوع حالت کې او ته ووایې سمع الله لمن حمده، خلک فکر کوي چې دا د دعا کولو وخت ده نو هغوی وایي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او دا غلط ده. دا صرف په دعا قنوت کې ترسره کېږي د وتر په لمانځه کې. نو کله چې ته دعا کوې د وتر په قنوت کې نه په نورو عادي لمونځونو کې. نو اوس زه رکوع کوم او بیا سجده کوم او بیا زه اول تشهد ته کښېنم. نو کله چې زه د دوهمې سجدې څخه پورته کېږم د اول تشهد کښېناستلو لپاره زه د افتراش په حالت کې یم. زه په خپله چپه پښه ناست یم او زما ښي پښه ولاړه ده او ګوتې مې د قبلې په طرف دي او زه شروع کوم په ویلو د تحیاتو کوم چې واجب ده. اوس زما چپ لاس زما په زنګون او رون باندې ده. زما ښي لاس 2 حالتو کې ده. اول حالت یې د 2 ګوتو نیول دي په دې شکل چې زما منځنۍ ګوته د غټې ګوتې سره نښتي د یوې دایرې په شکل او په شهادت ګوتې سره اشاره کوم په دې رقم. دا سو اول حالت کوم چې د سنت طریقه ده. او دوهم حالت چې سوک نیول دي د 4 ګوتو سره او د شهادت په ګوتې سره اشاره کول نو یا په دې رقم او یا په دې رقم کول. اوس زه څه کوم په شهادت ګوتې باندې؟ د سنت طریقه دا ده لکه څرنګه چې د ویل ابن حجر په حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم هر کله چې تشهد ته کېناسته هغه خپل شهادت ګوتې باندې اشاره کوله او خوځوله به او دعا به ورسره کوله.
د سنت طریقه دا ده چې په دې شکل سره اشاره وکړئ او وی خوځوئ په خپل ځای باندې، نه دایرې جوړول لکه څرنګه چې اذان خلک کوي، او نه پورته او ښکته کول لکه څرنګه چې خلک یې کوي، بلکې اشاره وکړئ او وی خوځوئ. یو بل حدیث هم موجود ده چې ډیر صحیح نه ده، کوم چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه څخه روایت ده چې وایي رسول صلی الله علیه وسلم به اشاره کوله او خوځوله به یې نه. خو تر ټولو صحیح نظر د وایل ابن حجر حدیث ده چې وایي هغه صلی الله علیه وسلم به خپله ګوته خوځوله تر اخره. نو موږ کله بس کوو شیخه، ته شروع کوئ په ویلو د التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دا سي ډېرو مختلفو دعاګانو سره او زه خپله ګوته خوځوم. پاتې شي دعاګانې زه اختیار علم چې یا د عمر رضی الله عنه او یا د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دعا ووایم. السلام عليك أيها النبي دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه او د نور دعا ده. او یا زه داسې ویلی سم کوم چې عبدالله ابن مسعود ویلي، کوم چې په صحیح البخاري کې ده السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. او هغه ویلي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی و موږ به داسې ویل السلام علیک ایها النبي. وروسته د دې چې هغه صلی الله علیه وسلم وفات شو نو موږ به داسې ویل السلام علی النبي ورحمة الله وبرکاته. زه یو له دوی څخه ویلی سم. نو دا سو اول تشهد. آیا زه درود وایم له هغې وروسته چې داسې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد؟ نه، تر ټولو غوره نظر دا ده چې دا سنت نه ده. امام شافعي ویلي چې که ته په رسول صلی الله علیه وسلم درود ویل اضافه کړې په اول تشهد کې دا مستحب ده. خو زیاتره عالمان داسې وایي چې دا صحیح ده، خو دا د سنت طریقه نه ده. نو ته په محمدا عبده ورسوله کې وقفه وکړه. نو اوس موږ ځو او درېیم رکعت ته درېږو. په سهار لمونځ کې زه ادامه ورکوم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، او زه په خپله ګوتې باندې اشاره کوم تر سلام ګرځولو پورې. که زه په ماښام یا په ماخستن او یا په ماسپښین او یا په مازدیګر لمونځ کې یم نو زه درېیم رکعت ته درېږم. زه درېیم رکعت ته ادامه ورکوم او څلورم رکعت ته، او بیا زه اخرني تشهد ته کښېنم. په اخرني تشهد کې په کوم لمونځ کې چې دوه تشهده وي، اولنی او اخرنی، نو په اخرني تشهد کې زه په داسې حالت کې کښېنم چې په تورک نومول کېږي. او تورک داسې معنا ورکوي چې زه په کوناټي باندې کښېنم چې ورک ورته وایي، او زه په خپل چپ کوناټي باندې کښېنم دې ته تورک وایي. او زه خپله ښي پښه دروم لکه همیشه غوندې، او زما چپه پښه په کوم چې زه کېناستم اوس زما تر ښي لنګي لاندې راځي، نو دې ته وایي تورک. رسول صلی الله علیه وسلم به داسې کېناسته د ماښام په درېیم رکعت کې، او د ماسپښین او مازدیګر او ماخستن په څلورم رکعت کې. اوس زه خپل چپ لاس په خپل زنګون باندې ږدم، او یګان وخت دا چیزه وي چې زه پرې تکیه وکړم، ځکه چې زه لیدلی سم چې زما تشه او زما بغلونه لږ زره کاږه دي د داسې کېناستلو له وجې، او زما لاس زما په ورون باندې ده، او زه په خپله ګوته اشاره کوم او زه هغې ته ګورم. او دا ډېره مهمه ده، کله چې زه تشهد ته کښېنم نو زه باید چېرته وګورم. په صحیح حدیث کې داسې راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم به خپل د شهادت ګوتې ته کتل. زه باید خپل نظر خپلې ګوتې ته ونیسم په داسې حال کې چې زه هغه لړزوم یا خوځوم په خپل ځای باندې، او دا د سنت طریقه ده. یګان عالمان وایي چې ته کولی شې خپل د سجدې ځای ته وګورې، خو صحیح حدیث کې دا ثابتوي چې ته باید خپل ګوتې ته وګورې. او بیا زه وایم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد تر اخره پورې. او بیا دا مستحب ده چې ووایي او یا پناه وغواړي له الله عز وجل څخه په څلورو شیانو باندې.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. او بیا زه کولی شم چې هر څه وغواړم لکه څرنګه چې په سجده کې وو، ځکه دا هغه ځای ده چېرته چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې ته کولی شې انتخاب کړې هر څه چې ته وغواړې له دعا څخه په دې حالت کې. نو زه له الله عزوجل څخه مغفرت غواړم، زه له الله څخه رزق غواړم، زه له الله څخه روغ صحت غواړم، هدایت او داسې نور. او بیا مستحب دا ده چې مخکې له سلام ګرځولو څخه دا دعا اضافه کړې: اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. دا د معاذ ابن جبل دعا ده، یګانې مخکې له سلام ګرځولو وایي او یګانې وروسته له سلام څخه وایي. زما نظر دا ده چې مخکې له سلام ګرځولو څخه یې وایي، ځکه دا د دعا ځای ده. او بیا زه سلام ګرځوم او زه څه رقم سلام وګرځوم؟ ته ووایه السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله. که ته زیر سي ما وقفه ونه کړم، ما داسې ونه ویلې السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله، دا په دې رقم نه ده او دا غلط ده چې داسې وایي. خلک وایي السلام علیکم ورحمة الله او بیا تاویږي ورسره، نه دا باید ډېر طبیعي اوسي. السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله. Make those behind you see your cheek, so you don't say. او د سنت طریقه دا ده چې ستا شاته خلک وکولی شي ستا غمبورې وګوري، نو ته داسې مه کوه. له عامو غلطیانو څخه چې خلک یې کوي ستا لاسونه دي چې وروسته د تشهد خلاصولو خلک معمولا داسې کوي. دا څه دي؟ دا یوه نښه ده چې هغوی خلاص شول، نو څه لپاره ته داسې اشاره کوي؟ د تشهد په وخت کې هغوی تشهد خلاصوي او امام اوس هم لمونځ کوي، نو هغوی داسې وایي اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. دا په دې معنی انډیوالانو ما خپل لمونځ خلاص کړه. یګان له هغوی څخه په لمانځه کې هغوی داسې وایي السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله. لکه څرنګه چې موټر ښي او چپ طرف ته اشارې ورکوي او هغوی د موټر لیسانس اخلي. نه، دا غلط ده. ته مجبور نه یې چې داسې وکړي، ته ښي او چپ طرف ته نه تاویږي او داسې کول مناسب وي. رسول صلی الله علیه وسلم صحابه ولیدل چې خپل لاسونه یې په لمانځه کې خوځول او هغه صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل داسې مه کوئ لکه د وحشي اسپونو لکیو په شان. ته پوهېږي چې د وحشي اسپونو لکیګانې هر وخت پورته او لاندې وارېږي او رسول صلی الله علیه وسلم داسې کولو څخه منع کړي دي. او دا ډیره مهمه ده چې ته باید یاد کړې چې څه رقم د سنت په طریقې لمونځ زده کړې او دا چې ته دا صرف د الله عزوجل د رضایت لپاره کوي. یګانونه د ولاړې په حالت کې کله چې هغوی لمونځ کوي او د صورت اخر داسې ده من الجنة والناس، امام اوس هم قرات کوي او هغه د هغه شاته لمونځ کوي. کوم وخت چې هغه وایي من الجنة هغه خپل لاسونه خوشي کوي. دا څه دي؟ دا په دې معنی چې زه پوهېږم دا د امام اخرنی آیت ده او دا چې هغه رکوع ته ځي او دا په لویو سورتونو کې معلومیږي. نو که هغه د لویو سورتونو څخه قرات کوي کوم چې معمولا خلک پرې نه پوهېږي او زه په دې پوهېږم چې هغه اوس رکوع ته ځي، نو زه خپل لاسونه خوشي کوم او د هغه خوا کې نفران داسې وایي واو ماشاءالله آیا هغه حافظ ده؟ شیخه ما په دې نیت داسې ونه کړه، تا ولې داسې وکړه؟ داسې مه کوه، امام تعقیب کړه. نو کوم وخت چې امام داسې کوي ته یې هم کوه او کوم وخت چې امام الله اکبر ویلي بیا خپل لاسونه پرېږده او داسې مه ترسره کوه. او مخکې له امام څخه داسې کول دا په دې معنی چې کوم مشکل موجود ده، یا دا چې ته غواړې خلکو ته وښیې چې زما دا صورت زده ده او یا دا چې زه پوهېږم چې هغه اوس رکوع ته ځي او یا دا چې زه هوښیار سړی یم او یا بل کوم مشکل لري زه نه پوهېږم. او بل شی چې زیاتره مسلمانان په دې کار کې ناکامیږي هغه دا چې کله چې امام وایي السلام علیکم ورحمة الله نو ته به د جماعت خلک ومومې چې داسې کوي او که امام خپل وخت ونیسي چې چپ طرف ته مخ وګرځوي داسې بیړه وکړه، زه منتظر یم امام وروره ته څه کوې؟ بیړه وکړه یا اخي زما سر په درس و. نو هغوی داسې کوي او دا کاملا غلط ده. هغوی باید صبر وکړي تر څو امام وایي السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله. اوس دوی اول سلام ګرځولی شي السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله.
کوم چې غلط ده هغه دا ده چې کله امام سره یو ځای سلام ګرځوي نه ته صرف تسلیم کولی شي کله چې امام خپل تسلیم خلاص کړي او بله عامه غلطي هغه دا ده چې ته څرنګه امام تعقیبوي څه مطلب لري رسول صلی الله علیه وسلم صحابه موږ ته ویلي په صحیح حدیث کې چې کله موږ رسول صلی الله علیه وسلم سره لمونځ کوو موږ خپله ملا نه قطوله او هغوی د ولاړې په حالت کې دي د هغوی ملاګانې سیده دي موږ هیڅ کله خپلې ملاګانې نه دي قاضي کړي تر څو چې د رسول صلی الله علیه وسلم تندی په ځمکه نه ولګېدلی اوهو دا په دې معنی که رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله اکبر هغوی صبر کوي تر څو چې د هغه تندی په ځمکه لګېدلی وي بیا هغوی شروع کوي په ټیټېدلو باندې زیاتره خلک کله چې امام وایي دوی سمدستي پر ځمکه پرېوځي شاید هغوی چست او تیز وي له امام څخه هغوی له امام سره سیالي کوي او هغوی سجدې ته ځي مخکې له امام څخه او دا ټول شیان باطلوي نو ته باید ډېر احتیاط وکړي نو ته له رکن څخه شور مه خوره راتلونکي رکن ته تر څو چې امام هغې ته ورسي نو په رکوع کې هغه وایي الله اکبر نو ته شور مه خوره تر څو هغه قاص شي بیا ته قاصه کله چې هغه وایي سمع الله لمن حمده یو ځل چې هغه ودرېده نو ته هم ودرېږه او ته په همدې توګه ادامه ورکړه په ټول لمونځونو کې